او که د هغې تعلقات جذباتي تعلقات او بنیاد عظمت دي چې یو څوک د ډېرې لوړې درجې والا ذات دی، ته د هغې سره تعلق وجوړی، ته د هغې ملاقات له ورځې، نو هم هغې ملاقات ته سړی د ډېره وخته څه تیاري. تاسو لیدلی دی چې کله په دنیا کې یو معمولی مامور دی، د یو معمولی قریه و د معمولی حوزې مشر دی، چې کله هغې ته د وخت بادشاه حال راوکړي چې راسه زما ملاقات له، نو هغې به په هغې په ملاقات باندې دومره خوشحاله وي چې ما ته بادشاه د وخت هغې ما ته وخت راله راکوي چې ته راسه زما ملاقات. نو بیا به هغې د خوشحالۍ څخه په دې خپل لباس کې نه ځایي، بیا به هغې د دې ملاقات مذاکره د هر چا سره کوي چې یاره زه خو باچا ورغوښتم او بادشاه پلانکۍ ورځ ما ته وخت راکړی دی، او بیا به هغې د بادشاه د ملاقات وخت چې را رسیږي هغې به د خپل وخت څومره پابندي کوي چې کله بادشاه دې ته وایي چې په دغه وخت کې ستا وخت دی، ته به راځې زما ملاقات له، بیا به دی د هغه وخت څومره اهتمام کوي، د هغې څه ډېره مخکې به تیاري روانه وي، د هغې څه مخکې به دی خپل صفائی کوي، د هغې څه مخکې به دی ښه لباس اغوندي، د هغې څه مخکې به دی دا کوشش کوي چې زه په داسې شکل، په داسې وخت، په داسې شان و انداز کې د دې بادشاه سره پیش سم چې هغه بادشاه هغې ما قبول کړي، د هغه بادشاه ته زه ښه خوند ورکم، هغه بادشاه په زړه کې زما څخه خوشحاله سي او د هغې بادشاه رضا او خوشحالي زما په نصیب سي. بیا به دی ډېر وختي تیاری کوي، بیا به دی ډېر وختي ورځي، بیا به دی د بادشاه دربار ته انتظار کوي او د هغې انتظار څخه وروسته به بیا دی د بادشاه د ملاقات ته. دا د دنیا د یو بادشاه دا حالي لمونځ چې دلته الله تعالی راواستوی، دا هغه د ټولو بادشاهانو بادشاه تا ته وخت د ملاقات درکړي چې ماپښین دومره ټیم باندې ستا د ملاقات وخت دی زما سره. ځکه الله تعالی ورته وایي واقیموا الصلاة، لمونځ کوه، او لمونځ د الله تعالی د طرفه د ملاقات دپاره دعوت دی، زما ملاقات ته راځه. نو چې کله د بادشاه ملاقات له سړی ورځي، نو بیا به د بنده اقامت د لمانځه دا دی چې د بنده د لمانځه وخت چې راورسېدی دا د الله تعالی سره ملاقات دی، او الله تعالی ډېر عظیم ذات دی او د عظمت پر بنیاد د هغې د هغه سره تعلق ملاقات دی. نو بیا به سړی اودس هم ډېر په وخت کې کوي، بیا به انسان صفا لباس اغوندي او د وخت د مخه څخه به لمانځه له راځي، او بیا به دی په صف کې د الله تعالی ملاقات ته په انتظار باندې ناست، او دی به بیا د الله تعالی سره ملاقات په داسې ښه شکل کوي، په داسې ادبیاتو کې کوي چې زما یو عمل د دې بادشاه په مخ کې ناخوښه ونه ګرځي. بیا به دی د بادشاه په مخ کې په څومره ادب او په څومره احترام باندې کښته پورته کېږي. د بنده د خپل رب سره که تعلق دی، دا د محبت تعلق هم دی او دا د عظمت تعلق هم دی، او د دغه محبت او د عظمت پر بنیاد باندې چې بنده د کوم ملاقات تمه لري، هغه ملاقات دغه لمونځ دی، او دغه لمانځه پر بنیاد باندې بنده د محبت او د عظمت په خاطر خپل ملاقات لره بولي. تاسو نه ګورئ د مځکې پر مخ به څومره خلک وي چې د هغې به د الله تعالی ملاقات په نصیب وي، هغې به نیکبخته خلک وي، الله تعالی هغې ته د ملاقات موقع ول ورکوي. لیکن ډېر داسې خلک چې هغې بدنصیبه خلک د هغې د الله تعالی ملاقات نه وي په نصیب، د هغې وجه دا وي چې د هغې سره د الله تعالی محبت نه وي، د هغې سره د الله تعالی زړه کې د الله تعالی عظمت نه وي، نو ځکه هغې ته الله تعالی د ملاقات وخت نه ول ورکوي. بیا به په کلي او په محله کې اوسېږي، په هفته او په جمعه، په میاشتو او په زمانه کې به د هغې غریب د مسجد لیدل او د مسجد کې د لمانځه کول دا نصیب نه ګرځي. نو لمونځ دا د الله تعالی سره ملاقات دی، لمونځ د الله تعالی معراج دی، او لمونځ د انسان دپاره قلبي سکون دی. حدیث شریف کې راځي پیغمبر علیه السلام به عادت دا اذا حزبه امر صلى، چې کله به د پریشانۍ خبره راله پیغمبر علیه السلام به دستي پر لمانځه ودرېږي. بس زړه کې چې به کومه پریشانی راله، په زړه کې چې به کوم غم رالی، په زړه کې چې به کوم د تکلیف خبره پیښ رسوله، بیا به د زړه سکون پیغمبر علیه السلام په لمانځه پیدا کوي، بیا به ټول کارونه پرېښول، بس صلی لمانځه باندې به ودرېدی. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به همیشه دا دعا کوله، اللهم اجعل قرة عینی فی الصلاة، یا الله زما لمونځ زما د سترګو خنکوالی کا. د سترګو خنکوالی دا معنا چې د انسان رضای، یو انسان په یو شي باندې خوشحاله وي، و یاره په دې شي کې زما د سترګو خنکوالی دی، زما د دې په لیدلو سترګې خونه کېږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ویل یا الله زما د لمانځه په لیدلو، د لمانځه په ویلو، د لمانځه په کولو د سترګو خنکوالی نصیبوه.
بیا به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منځ په دومره ډیر اوږده انداز باندې کاوه چې الله تعالی به د عرش څخه جبرائیل ورته واستوي، یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا، لمنځ د شپې کوه خو څه کم کوه، دومره ډیر مشقت پر ځان مراوله. بیا په لمانځه کې د پیغمبر علیه السلام پښې مبارکې د ډیر ولاړې څخه پړسېدل.